درنو اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وئ، د صحت په ګاڼه سنبال وئ، ورځې شپې مو په خیر تېرې شي. پر کتابونو د بحثونو په دوام د نن یو ځل بیا لا یو مهم او په شرق او غرب کې په وروستیو کې د مشهور شوي کتاب په اړه در سره خبرې کوم. تمه ده چې تر وروستیو شیبو مو ملتیا وکړئ او د دې کتاب په اړه چې کوم معلومات له تاسو سره شریکوم درته په زړه پورې وي. درنو اوریدونکو، له ما سره چې نن کوم کتاب دی هغه نو انکاونټرز بای چانس یا هیڅ ملاقات تصادفي نیست په فارسي کې، او په پښتو کې هم ورته ویلی شو چې هیڅ لیدنه یا ملاقات تصادفي یا خپل سره نه دی، او یا دا هم ویلی شو چې بې حکمته نه دی. په هر څه کې یو حکمت دی او هیڅ څه له حکمته خالي نه دي. د دې کتاب لیکوال هاکان مانګوچ نومیږي. مخکې له دې چې پر کتاب خبرې وکړو، ښه به وي چې یو څه د ده پر ژوند تم شو، په اړه معلومات پیدا کړو. هاکان مانګوچ ترکی ځوان دی چې د ترکیې په بورسا کې زیږېدلی دی. په لومړي سر کې له موسیقۍ سره مینه وه. له ښوونځي تر فراغت وروسته د موسیقۍ یو انسټیټیوټ ته بریالی کېږي او هلته زده کړې کوي تر نیمایي پورې، خو بیا زده کړې پرېږدي. په دې موده کې دی له شپېلۍ غږوي او د شپېلۍ د غږولو تر څنګ د پیانو غږول هم زده کوي. له دې وروسته دا ځوان له تصوف او په ځانګړې توګه په ترکیه کې د مولویه طریقې یا هماغه د مولانا جلال الدین بلخي د لارې له پوهانو او استادانو سره اشنا کېږي. هاکان مانګوچ په دې تصوفي لاره کې ډېرو حکمتونو ته متوجه کېږي او په دې پوهېږي چې د اوسنۍ ټولنې لپاره د تصوف خبرې او د مولانا خبرې مهمې دي. دی په دې برخه کې ډېرې زده کړې کوي او له ډېرو استادانو سره دی ویني، له هغوی نه څه زده کوي، د هغوی خبرو ته غوږ ږدي، تر دې چې وروسته دی د عمر په 3مه لسیزه کې په مشهور ویناوال او همدارنګه د مولویه طریقې لپاره د ښه شپېلۍ غږونکي شهرت ته رسیږي او د ترکیې په ګوټ ګوټ کې خلک د هغه مرکې اوري او بحثونه یې اوري. په همدې موده کې دی د ځینو کتابونو پر لیکلو لاس پورې کوي چې په هغې کې یو هم دا نو انکاونټرز بای چانس یا هیڅ ملاقات تصادفي نیست او یا هیڅ لیدنه بې حکمته یا بې معنا نه ده یا خپل سر نه ده. د هغې تر شا یو حکمت پرته دی. دا کتاب دی. دا کتاب په ترکیه کې، په آسیایي هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې او په ډېرو نورو هیوادونو کې ډېر مشهور شوی دی او د نړۍ ګڼو ژبو ته ژباړل شوی دی چې په هغې کې انګلیسي په لومړي سر کې ده، په الماني ژبه ژباړل شوی دی، فارسي، بلغاري، البانیایي، روسي او ان په پښتو هم زه چې څومره خبر یم دا ترجمه شوی دی او د خلکو له هرکلي سره مخ شوی دی. دا کتاب د ژوند معنا ته او په ژوند کې د خوښۍ اهمیت ته بیخي له یوې بلې زاویې ګوري. هغه زاویه چې په شرق کې له کلونو راهیسې مهمه ده، یعنې له معنوي زاویې ګوري ژوند. تاسو که د خوښۍ یا خوښ اوسېدلو لپاره څه غربي کتابونه یا د غرب د کپیټالیزم یا سرمایه‌دارۍ د نظریو او مفکورو په اساس لیکل شوي کتابونه وګورئ، تاسو به دې نتیجې ته ورسیږئ چې دا خلک خوښي او د ژوند آرامي په ثروت کې ویني، په شتمنۍ کې ویني او په پیسو کې ویني. خو په دې کتاب کې د ژوند خوښي له یوې بلې زاویې چې هغه معنوي زاویه ده او هغه روحي زاویه ده، له دې زاویې پر ژوند کې خوښي لټوي چې دا تر ډیره زما په نظر مناسبه ده. ځکه نویو نظریو او په غرب کې نویو دغه پازیټیو ارواپوهنې کتابونو خلکو ته دا ذهنیت ورکړی چې که ته غواړې موقف ولرې، که ته غواړې په ټولنه کې د خلکو له هرکلي سره مخ شې او که ته وغواړې چې ځواک ولرې، نو د دې تر ټولو مهمه لار شتمني ده. ته باید شتمن وي او یا که له شتمنۍ نه بغیر هم لار تا ته درښیي، نو په هغې کې دا درښیي چې ته باید ځان شتمن وښیې، پر ځان باور ولرې او نه پوهېږم ښې جامې واغوندې او ښه دا وکړې او ها وکړې. یعنې یو ډول تا ته دا درښیي چې ته له خپل شخصیت سره او له خپل ټولنې سره یو ډول په مکر کې اوسې او یو ډول په چال فریب کې اوسې. خو دا کتاب تاسو ته وایي چې تاسې باید له ژوند سره صادق وئ، له کائناتو سره صادقانه چلند ولرئ او له زړه پر خپل وجود باندې، د خپل وجود پر وړتیاو باندې او همدارنګه په هغو وړتیاو او هغو شتمنیو چې خدای تاسو ته درکړي دي، یعنې ستاسو په وجود کې دي، که هغه ستاسو روغتیا ده، که هغه ستاسو استعداد دی، که هغه ستاسو شخصیت دی، که هغه ستاسو اخلاق دي، په دې باندې وویاړئ او په دې باندې له زړه باور ولرئ. نو هغه مهال داسې کېږي چې د کائنات او دا
د خدای مخلوق چې دی دا له تا سره د خوښۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. د دې کتاب مهم برخه دا ده چې د کتاب لیکوال هاکان منګوچ له یوه داسې کس سره مخامخ کیږي چې هغه ژوند ته له مادي زاویې ګوري او دی په دې پوهیږي چې له دې زاویې ژوند ته کتل دا یوه لنډمهاله پروسه ده په داسې حال کې چې ژوند یوه ستره فلسفه لري او ژوند یو ستر فکر او غټو بحثونو ته ضرورت لري. نو په دې خاطر دا لیکوال د کتاب د خپل کلني عادت له مخې باید 7 ورځې په داسې یوه سفر ووځي چې هغه ته نه پلان جوړ شوی وي، په هغه کې نه خوراک ته څه اخیستل کېږي، په هغه کې نه پیسې اخیستل کېږي، په هغه کې ټولنیزې رسنۍ نه کارول کېږي، په دې سفر کې موبایل نه کارول کېږي. په 24 ساعتونو کې یوازې 1 دقیقه د موبایل کارول شته دي او دا سفر نقشه نه لري او دا سفر به پیلیږي او خپل مخې ته به پرېښودل کېږي چې سفر کوونکی کوم ځای ته رسوي او له دې سفر نه څه زده کوي. نو دا کرکټره چې دا ورسره دا معنی او دوی په دې سفر روانېږي. دا د دې د سفر ملګری چې دا هغه ډېره شتمنه وي او هغه فکر کوي چې خلک باید د دې درناوی وکړي، مثلا له خلکو سره په نیک چلند یا له خلکو نه په یو څه غوښتلو باندې شرمیږي او دا هر څه ورته عار ښکارېږي. خو لیکوال غواړي دا دې ته متوجه کړي چې په ژوند کې یوازې شتمني نه، په ژوند کې یوازې پیسې نه، بلکې په ژوند کې پر ځان تکیه او پر خدای باور لرل، په ژوند باندې ایمان له زړه نه لرل او په دې باندې پوهېدل چې دا په ژوند کې چې څه کېږي، له څه سره موږ مخ کېږو او څه چې زموږ مخې ته راځي دا خپل سري بې معنا او بې حکمته نه دي. د دې پوهولو لپاره کوشش کوي دا نجلۍ دې ته قانع کړي چې ژوند هغه څه نه دی چې په قصرونو کې ورته ګوري یا د قصرونو له کړکیو ښکارېږي او یا د لوړو او لوکسو موټرونو له کړکیو او شیشو ښکارېږي، بلکې ژوند یو څه بیل شی دی او هغه داسې سترو فلسفو او سترو افکارو ته ضرورت لري چې دا تحلیل کړی شي او په هغه اصلي معنا ځان پوه کړي. نو په دې کتاب کې بیا دا سفر پیلیږي او سفر ما درته وایي چې بې پیسو دی، بې مصرفه دی او هیڅ شی دا دواړه نه ورسره اخلي، بلکې وایي چې دا سفر پیلوو او هر څه چې مخ کېږو موږ باید د هغې هرکلی وکړو، حتی په دې کې د له منځه تګ امکان هم شته دی. نو دا سفر دا ثابتوي چې که یو انسان له زړه له خپل ځان سره، له ټولنې سره او د ټولنې له وګړو سره صادق وي، له هغوی سره رښتینی وي او څه چې په خوله وایي هغه په زړه کې هم ولري، نو خلک له ده سره څومره مینه کوي. حتی خلک دوی ته خوراکونه ورکوي، دوی ته د شپې ځای ورکوي، دوی ته کرایه ورکوي او کومه پیښه چې کېږي هغه د یوې بلې پیښې لپاره یو حکمت او یو دلیل وي. او دا کتاب تاسو ته ثابتوي چې په ژوند کې معنویاتو ته ارزښت ورکول او په دې باندې باور لرل چې نور شتمنۍ هم، مادي شتمني هم د ژوند د نورو اړتیاو په څېر یو عادي اړتیا ده، یعنی هغه ځان ته یو هدف ګرځول نه دي پکار، بلکې ژوند ډېر ستر دی، ډېر عظیم دی او د دې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر دي چې په دې شیانو کې نه خلاصه کېږي. نو دا سفر 7 ورځې دوام کوي چې د ترکیې په بیلو ښارونو کې روانېږي او دوی له بیلو کسانو سره مخامخ کېږي چې د هر سړي کیسه متفاوته ده او د دې هر سړي کیسه د دې سبب کېږي چې د سفر په پای کې چې کله نجلۍ او هاکان منګوچ بیرته خپل ښار ته راستنېږي نو دوی متفاوت خلک وي او په استانبول کې هغه کسان چې له سفر نه مخکې وو له سفر نه وروسته نه دي. مثلا په دې کې پر ځینو شیانو خبرې شوي دي، یو دا چې هر څه په خپل وخت پیښیږي او هر څه د یوه مهالویش له لارې ترسره کېږي. تاسو به یوازې هڅه کوئ خو دا هڅې مو باید دومره نه شي چې ځان هم درنه هیر کړي او ژوند هم درنه هیر کړي. دی وایي چې هر څه په خپل وخت ترسره کېږي، نه ګل له وخت نه مخکې سور کېږي، غوټۍ پرانیستل کېږي او نه له وخت نه مخکې تویېږي، نه لمر کومه ورځ له وخت نه مخکې راخېږي او نه داسې کېږي چې کومه ورځ په ماسپښین کې د زړه شي او ولویږي. نو د ژوند ټول شیان چې دي د یوه سیستم له مخې مخته روان دي او دا کائنات داس په خپل سر نه دي روان دي، انسان ژوند هم له دې سره تړلی دی او دا هر څه خپل سري او بې معنا نه دي. نو انسان ته پکار ده چې دی هر څه ته دقیق وي او د خپل ژوند پایلې ترې واخلي. مثلا یو ځای وایي چې د ماشومانو عقل تر لویانو ډېر ښه دی، ځکه دوی پوهېږي چې له کومې هڅې پرته، له ډېر زیار پرته ځانونه خوشحاله وساتي. په داسې حال کې چې موږ لویان فکر کوو چې که ډېرې پیسې وګټم زه به خوشحاله وم، چې که ښه لوړ کور جوړ کړم زه به خوشحاله وم، چې که مثلا ښه موټر ولرم زه به خوشحاله وم. په داسې حال کې چې د منګوچ په وینا خوشحالي په دې کې نه ده، ان هغه کسان چې ټول دا شیان لري بیا هم خوشحاله نه دي. او بل وایي د هغو کسانو لاره چې زړونه یې له مهربانۍ نه ډک دي همیشه روښانه وي،
یعنی که تاسو له خلکو سره مهرباني کوئ، له خلکو سره په مهربانۍ او له ریا پرته د زړه له اخلاصه مهرباني کوئ، له دوی سره په مهربانۍ چلند کوئ، نو ستاسو لارې خلاصې دي او رڼا دي او کومې ستونزې به نه پکې رامنځته کیږي. او بله دا چې یو بالغ انسان د خپل ژوند ټولې سختۍ مني او په دې پوهیږي چې په دې سختیو کې حکمت دی او بې حکمته نه دي. دیګونه چې کله په اور باندې پخیږي هغه وخت دوی د پاخه دیګ په نامه یادیږي یا پوخ ورته ویلی شو. که دیګ اور ونه مني، اوبه اور ونه مني، موږ یې پاخه نه بولو. او که له دې نه انسان هم له سختیو ځان خلاص کړي، وتښتي او دا فکر وکړي چې ما سختۍ ته ماته ورکړې ده، نو دا په دې معنا ده چې ده له پوخوالي ځان ګوښه کړی دی. بله مهمه خبر دا ده چې په شهرت، اعتبار او پیسو باندې فخر کول دا یوازې یوه معما ده، یوازې یو خیال دی، یو د دوی په خبره یا د لیکوال په خبره دا شان دایمي افتخار نه دی او دایمي افتخار ته نشي در بخلی او د دې سبب کېدلی شي چې کله کله برعکس ستا د ټیټېدو او ستا د ځپل کېدو سبب هم شي. په ټوله کې دا یو ډېر ښه کتاب دی چې د شرقي فلسفې په اساس باندې لیکل شوی دی یا د شرقي اخلاقو په اساس باندې که ووایي چې لیکل شوی دی. تر ډېره دا کس د مولانا جلال الدین له افکارو متاثر دی، د فیه ما فیه د شمس له دیوان او همداراز د مثنوي معنوي نه ډېر متاثر دی. د هغې حکمتونه، د هغې بحثونه پکې راغلي دي. په همدې کتاب کې تاسو د مولانا څو کیسې، د مولانا او د شمس حتی د لیدنې کیسې او په هغې کې د ځینو مسایلو په اړه معلومات لوستلی شئ چې دا هغو ځوانانو ته چې غواړي یو ښه فکر ولري، چې غواړي د دې په ځای چې هغه کتابونه چې دوی ته کاذب شخصیت ورکوي هغه ولولي، نو زما په نظر د دغسې کتابونو لوستل ورته ډېر ښه دي، ډېر ګټور دي او دوی به له دې لوست نه خوند واخلي. ځکه زمونږ او تاسې هغه رواني جوړښت چې دی دغسې جوړ شوی دی چې له خپلو نږدې افکارو نه او د خپل فرهنګ او روان لپاره له جوړ شوو افکارو او لیکل شوو کتابونو نه خوند اخلو او آرام ورسره مومو. نو دا یو له هغې کتابونو دی چې تاسو کولی شئ خوند ترې واخلئ او هم پند. ډېره مننه له ملتیا.